د لوړو زده کړو وزارت د افغانستان له کلیدي وزارتونو څخه یو وزارت دی چې تل هیوادوالو ته په تحصیلي ډګر کې اسانتیاوې برابرې او خدمتونه ترسره کړي دي. دا چې د تیر یو کال راهیسې د افغانستان اسلامي امارات په هیواد کې حاکم شوی، په دغه موده کې د لوړو زده کړو وزارت ډېرې چارې ترسره کړي چې ځینو کلي لاسته راوړنو او خدمتونو ته اشاره کوو. اول، د افغانستان اسلامي امارات حاکمیت سره سم د لوړو زده کړو وزارت بې له کومو ضایعاتو تر کنټرول لاندې راوستل. دوهم، د پوهنتونونو د حفاظت او ساتنې لپاره نظامی قطعه جوړول. دریم، د لوړو زده کړو سرپرست وزیر له لوري د بهرنیو هیوادونو استازو سره لیدنې ترسره کول او د تحصیلي ډګر پیاوړتیا په موخه یو شمېر بهرنیو هیوادونو ته سفرونه کول. څلورم، د دیني جامعاتو او تخصصاتو ریاست او د عبدالله بن مسعود د تخصصاتو ریاست جوړول. پنځم، د افغان نړیوال پوهنتون فعالول او نصاب ترتیبول. شپږم، په لوړو زده کړو وزارت کې د فساد مخنیوی کول په ځانګړي ډول د دولتي او خصوصي محصلانو او زیربنا په ریاستونو کې. اووم، د سرطاني ناروغیو د تداوی کادري روغتون فعالول. اتم، د لوړو زده کړو وزارت د تدریسي روغتونونو د طبي لوازمو او دواګانو پوره کول. همدارنګه د لوړو زده کړو وزارت د بېلابېلو ریاستونو مهمې لاسته راوړنې په لاندې ډول دي: د مقام دفتر ریاست لوی لاسته راوړنې: اول، له بهرنیو او داخلي مېلمنو سره د 210 ناستو برابرول. دوهم، د شاوخوا 3000 مکتوبونو او استعلامونو لیږل او ترلاسه کول او د پذیرش د ښځینه او نارینه کارکوونکو د ځای بیلوالی. دریم، پاکستان، قطر او ترکیې هیوادونو ته د لوړو زده کړو وزارت مشرتابه سفرونه برابرول. د اطلاعاتو، نشراتو او عامه اړیکو ریاست لوی لاسته راوړنې: اول، په پښتو او دري ژبو د 946 خبرونو، راپورونو او خبرتیاو ترتیب او د وزارت له فعالیتونو څخه د 40 ویډیوي کلیپونو جوړول او د وزارت له رسنیزو پاڼو څخه خپرول. دوهم، د لوړو زده کړو وزارت اونیزې د 15 غڼو چاپ، د وزارت مرکزی ریاستونو او پوهنتونونو لپاره د مهرونو ډیزاینول او د وزارت مرکزی ادارو او دویمي واحدونو سره ځانګړي مرکې ترسره کول. دریم، د افسیټ ماشین، رنګ تور او سپین پرنټرونو فعالول، د درسي کتابونو، لوړو زده کړو اونیزې او تدریسي روغتونونو نسخې او دوسیې چاپول. د دعوت او ارشاد ریاست لوی لاسته راوړنې: اول، د لوړو زده کړو وزارت ټولو کارکوونکو، مجاهدینو او خدمتي کارکوونکو ته فکري درسونه ورکول. دوهم، په ټولو دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو کې د اداري فساد راکمول. دریم، د دعوت او ارشاد ریاست له پروګرامونو څخه د وزارت اړوند ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونونو، استادانو او محصلانو او همدارنګه کادري روغتونونو مسؤلانو ملاتړ کول. د تحصیلي نصاب ریاست لوی لاسته راوړنې: اول، د اسلامي ثقافت، د شریعتو پوهنځی او اسلامي تعلیماتو د فقه او قانون ډپارټمنټونو د لومړي کال یعنی اول او دویم سیمستر د مضمونونو د تحصیلي نصاب بیاکتنه او د پلي کولو په موخه د هیواد تحصیلي بنسټونو ته استول. دوهم، د افغانستان اسلامي امارات د کابینې له پریکړې سره سم د افغان نړیوال پوهنتون د فوق لیسانس پروګرامونو د برنامو د تشخیص او پیژندنې لپاره د طب، انجینرۍ او زراعت په برخو کې د کلسترونو دایرول، د اسلامي احکامو او قوانینو مراعاتول او د بازار اړتیا ته په کتو د معالجوي طب د نصاب د بیاکتنې او پراختیا په موخه د دویم دور کلستر دایرول. دریم، د افغان نړیوال پوهنتون د فوق لیسانس پروګرامونو د تحصیلي نصاب د ترتیب طرحه، بیاکتنه، د تدوین ترتیب او طرحې وړاندې کول چې له نیکه مرغه یادې طرحې د افغانستان اسلامي امارات د کابینې له لوري هم تصویب شوي دي. د څارنې او ارزونې ریاست لوی لاسته راوړنې: اول، د ولایتونو 25 خصوصي پوهنتونونو د 18 پوهنځیو اختصاصي ارزونه. دوهم، د مرکز او ولایتونو د 12 پوهنتونونو د 18 روزانه او 20 شبانه پوهنځیو څارنه او ارزونه. دریم، د 9 دولتي پوهنتونونو له 48 فوق لیسانس پروګرامونو او د 12 خصوصي پوهنتونونو له 15 فوق لیسانس پروګرامونو څخه څارنه او ارزونه کول. د څېړنې، تألیف او ژباړې ریاست لوی لاسته راوړنې: اول، د 655 څېړنیزو، تألیفي او ژباړې پروپوزلونو تایید او د 352 تألیفي او ژباړې رسالو تایید. دوهم، د 1210 ملي او 418 نړیوالو مجلو پروسس، د 8 ملي او نړیوالو مجلو رامنځته کول، اعتبار سنجي، اعتبار ورکونه او د پوهنتونونو د 6 څېړنیزو مرکزونو څارنه کول.
دریم، د علمي کادر د علمي آثارو د لیکنو لارښود تعدیل، د لوړو زده کړو مؤسسو د علمي خپرونو د چارو لایحې د تنظیم تعدیل، د نړیوالو علمي مقالو د څارنې د معیارونو تدوین او د پخوانیو اداري فرمټونو تعدیل. د بهرنیو اړیکو او بورسونو د تنظیم ریاست لوی لاسته راوړنې. اول، 150 استادان بهر کې روزل شوي او د زده کړو له پای ته رسیدو وروسته بیرته هیواد ته راستنه شوي او برحاله په خپلو دندو بوخت دي. دوهم، د محصلینو تبادلې د بورسونو او تحصیل په برخه کې له بیلابیلو هیوادونو مالیزیا، قطر، ترکیه، پاکستان، ایران او نورو سره 12 تړونونه لاسلیک شوي. دریم، په بهرنیو هیوادونو کې شاوخوا 300 محصلین په زده کړو بوخت دي. د پلان پالیسۍ او تقنین ریاست لوی لاسته راوړنې. اول، د 1400 مالی کال د مرکزی ریاستونو شپږ میاشتني، کلني او همدارنګه د جدي، دلوي او هود میاشتو راپورونه تحلیل او توحید شوي او د چارو اداري ریاست ته لیږل شوي دي. دوهم، د دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو د 40 ستراتیژیکو پلانونو تر بیا کتنې وروسته نهایي کول. دریم، په مرکز او شرقي زون کې د 2 ښوونیزو ورکشاپونو جوړول چې په یادو ورکشاپونو کې 18 د دولتي او 15 یا خصوصي تحصیلي بنسټونو استازو ګډون کړی و. د بیرون مرزي اسنادو د ارزیابۍ ریاست لوی لاسته راوړنې. اول، 1300 اسناد ارزیابي شوي او ویشل شوي دي. دوهم، د نیمګړو اسنادو معادلات او کاري فرمې تایید شوي. دریم، د تیر نظام 1500 پاتې اسناد تای مراحل شوي. د دولتي محصلانو ریاست لوی لاسته راوړنې. اول، 1500 اسناد تای مراحل شوي. دوهم، د کرونا او تحول د وخت محصلینو درسونو د ضایع کېدو مخنیوی شوی. دریم، له خارجي اسنادو سره د افغانستان د پوهنتونونو اسنادو فارمټ یو شان شوی او توحید شوی. د علمي پروګرامونو د پراختیا ریاست لوی لاسته راوړنې. اول، په کابل پوهنتون، کابل پولی تخنیک پوهنتون، کابل ښوونې او روزنې پوهنتون، هرات پوهنتون، ننګرهار پوهنتون، د افغانستان کرنیزو او ټکنالوژي علومو ملي پوهنتون کې د ماسترۍ پروګرامونو رامنځته کول. دوهم، د کابل پوهنتون حیواني علومو پوهنځي کې د حیواناتو پالنې، الوتونکو پالنې، د حیواناتو او جنیټیک تغذیه او د نسل اصلاح ډپارټمنټونو رامنځته کول. دریم، د الکترونیکي زده کړو په برخه کې د پاکستان علامه اقبال پوهنتون سره د همکاریو د تړون ترتیبول. د خصوصي محصلانو ریاست لوی لاسته راوړنې. اول، په خصوصي تحصیلي بنسټونو کې د خیالي او بې اساسه محصلینو مخنیوی. دوهم، په خصوصي تحصیلي بنسټونو کې د غیر مجوزو پوهنځیو او جعلي اسنادو مخنیوی. دریم، د غیر مجوزو پوهنځیو او ډپارټمنټونو شاوخوا 15000 برحاله محصلین د نورو پوهنتونونو جواز لرونکو پوهنځیو او ډپارټمنټونو ته تبدیلول. د معلوماتي ټکنالوژي یا IT ریاست لوی لاسته راوړنې. اول، د دینی جامعاتو او تخصصاتو ریاست لپاره ډیټابیس جوړول. دوهم، د لوړو زده کړو وزارت مرکزی ریاستونو او پوهنتونونو ډیټابیسونه فعالول. دریم، د افغانستان تحقیقاتي او تحصیلي شبکې فعالول او د کارکونکو لپاره د تخنیکی تجهیزاتو اړوند ټریننګونه دایرول. د اداري او زیربنا ریاست لوی لاسته راوړنې. اول، د 14 ساختماني پراختیايي پروژو ګټې اخیستنې ته وړاندې کول، د بغلان پوهنتون 200 کسیزې خونې جوړول او د علي آباد روغتون عاجل 200 بسترونو د کمبوتاتو پوره کول. دوهم، د دینی مدارسو او عبدالله بن مسعود جامعې د اسنادو د ارزونې ریاست د تعمیر اساسي بیا جوړونه، د تحصیلي نصاب ریاست، د څېړنې، تالیف او ژباړې ریاست او د افغان نړیوال پوهنتون د تعمیرونو بیا جوړونه او په افغان نړیوال پوهنتون کې د یوې کړۍ ژورې ساه کیندنه. دریم، د مرکز او ولایتونو د 21,080.11 جریبه ځمکې پیژندنه، د 15 تحصیلي بنسټونو د ملکیت د اسنادو طی مراحل کول، د 4 مرکزی تحصیلي بنسټونو دایکندي، سمنګان، لوګر، فاریاب او د هرات پوهنتونونو نوي سیمې د زیربنایي تاسیساتو پیژندنه. د تدارکاتو ریاست لوی لاسته راوړنې. اول، له ارزاق دولتي شرکت سره د 1401 کال د ټولو مرکزی او ولایتونو د لیلیو د اړتیا وړ خوراکي توکو تړون کول. دوهم، د 1400 تحصیلي بنسټونو د لیلیو د خوراکي توکو د 14 پروژو د تدارک طی مراحل کول. دریم، په 1401 مالی کال کې د 28 پروژو د جنسونو او ساختماني چارو تړونونه او طی مراحل کول.
د بشري سرچینو ریاست لوی لاسته راوړنې. اول د دینی جامعاتو او تخصصاتو لوی ریاست د لومړي بست رامنځته کول، د ډاکټورا په کچه د طب، انجینرۍ، شریعت او زراعت پوهنځیو په برخه کې د افغان نړیوال پوهنتون رامنځته کول، د تفسیر او قرآني علومو تخصص، د حدیث او حدیث علومو تخصص، د افتاء او قضا تخصص، د دعوت او ارشاد تخصص او د اقتصاد او اسلامی بانکداري تخصص امریتونو په درلودلو سره په کابل کې د عبد الله بن مسعود او په کندهار کې د ابراهیم بن نحیه جامعاتو رامنځته کول، د تحصیلي نصاب او دعوت او ارشاد ریاست د دویمو بستونو رامنځته کول. دوهم د پوهنتونونو د اړتیا وړ 4 پوهنځیو او 22 ډپارټمنټونو رامنځته کول او د شریعت پوهنځیو د فقه او قانون او اسلامی تعلیماتو په برخه کې د 22 ډپارټمنټونو رامنځته کول او همدارنګه د اسلامی ثقافت او اسلامی تعلیماتو په ډپارټمنټونو کې د اسلامی ثقافت د استادانو 658 بستونو رامنځته کول. دریم په اداري، تخصصي او مسلکي برخو کې د 654 تنو اداري کارکونکو ظرفیت لوړول. د مالی او حسابي ریاست لوی لاسته راوړنې. اول د 1401 مالی کال په لومړۍ ربع کې د 15 میلیون افغانۍ راټولول چې د مالی وزارت د عوایدو پلان پر اساس 40 میلیون افغانۍ ټاکل شوې وي او د مالی وزارت ټاکل شوی پلان ته په کتو 40 سلنه ډیروالی ښیي. دوهم د لوړو زده کړو وزارت په تشکیل کې د 9 ریاستونو رامنځته کېدلو سره هممهاله د یادو کارکونکو د امتیازاتو ترلاسه کولو په پاري بانکي سیستم ته ورمعرفي کول. د داخلي پلټنې ریاست لوی لاسته راوړنې. اول د 18 دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو د پلان څېړنه. دوهم د لوړو زده کړو وزارت د داخلي پلټنې ریاست په هڅو او جدیت سره د لاسته راوړنې وړ 50 میلیونه 373,900 او 15 افغانیو څخه 15 میلیونه 819,380 افغانۍ ترلاسه شوې دي. دریم په دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو کې د واتیا لویو قضیو څېړل. د تقرر او علمي ترفیعاتو ریاست لوی لاسته راوړنې. اول په مختلفو علمي رتبو کې د مختلفو دولتي تحصیلي بنسټونو د علمي کادر 360 علمي رتبو تایید او طی مراحل کول. دوهم د خصوصي تحصیلي بنسټونو د علمي کادر د جذب د لایحې طرحه او د خصوصي تحصیلي بنسټونو د 219 نوي شامل شوی علمي کادر د تقرر دوسیو طی مراحل کول. دریم د دولتي تحصیلي بنسټونو د علمي کادر د تقرر 158 دوسیو طی مراحل کول او د دولتي تحصیلي بنسټونو د علمي کادر د تبدیلی د 50 دوسیو طی مراحل کول. د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې ریاست لوی لاسته راوړنې. اول د 23 دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو د تضمین کیفیت فعالیتونو کتنه، د 3 دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو بیا کتنه او یو تحصیلي بنسټ ته د اکاډمیک اعتبار ورکونې سند ورکول. دوهم د ټولو دولتي او خصوصي تحصیلي بنسټونو لپاره د هیواد په زونونو کې د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې پروګرامونو ورکشاپونه دایرول. دریم پر 3 پړاوونو د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې 11 ګونو معیارونو ویشل او د تضمین کیفیت او اعتبار ورکونې له 11 ګونو معیارونو څخه واحد تفسیر جوړول. او په وروستیو کې د تخصصاتو ریاست لوی لاسته راوړنې. اول د علماو د اسنادو ارزیابۍ په موخه کاري دفترونه فعالول. دوهم مراجعینو ته د اسانتیاو رامنځته کولو په موخه په وزارتونو او مستقلو ریاستونو کې دفترونه فعالول. دریم اداري کارکونکو ته ټریننګونه برابرول او د دندو لایحې او فرمې ترتیب، سریال نمبر او ټاپې ورته برابرې شوي. دا چې د لوړو زده کړو وزارت اساسي موخې د پوهنتونونو استادانو او محصلینو ته د زده کړیزو برنامو چمتو کول، د لوړو زده کړو ملي نصاب رامنځته کول، بیا کتنه او ترتیب او د اړمنو محصلینو لپاره د استوګنځایونو برابرول دي. نو دغه وزارت په تیر یو کال کې یادو موخو ته رسیدنه کړې چې ځینې کلي لاسته راوړنې له تاسو سره شریک شوې.